صرف د دغه په خاطر باندې چې دا نن کومه پیښه چې په بلوچستان کې سوې ده دا دومره خطرناکه بریدو دا کله چې د ریل ګاډي پټلۍ په نښه شوله په دې کې 450 فوجیان ووژل شول. نو پاکستان طبعا هغه خو ځان یو څوک بولي مستقیما دغه د فوجیانو د انتقال لړۍ دا په بسونو کې شروع شوله، په دغه د سورلۍ په بسونو کې. دوی ګوره په نظامی موټرو کې تاګ راتاګ نشي کولی. دوه علتونه نه، یو علت دا ده چې نظامی موټر معلومیږي په هر ځای کې د مخالفین د حکومت دا په نښه کوي. دویم علت دا ده چې مصارف په باندې ډیر راځي، نو دوی په دغه بسونو کې ځي. پاکستان د همیش دپاره د فوجیانو د هغه لړۍ چې ده د انتقال له یو صوبې نه بلې ته دا په ریل ګاډي کې کوي. دلته بعضې خلک وایي چې دوی نو په ریل ګاډي کې ولې تلل، دا پاکستان فوج دسیسې مسیسې نه دي، داسې دسیسه وایي پاکستان فوج به زر کسه اعلان کړی چې فوجیان مړه سول. له وخته چې پاکستان جوړ سوی ده تاسو په دې ځان پوه کوئ، پاکستان فوج څه ده دا خپل فوج ته تنخواه ورکوي. تنخواه د تنخواه نه بغیر فوج ته نه وردی ورکول کیږي، نه بوټ ورکول کیږي، نه کالی ورکول کیږي، نه سفریا ورکول کیږي، نه ډوډۍ ورکول. دوی پلټون او قلی اردو لیوا موږ دا شیونه ورته وایي، دوی نور نومونه ورته وایي. دوی 300-400 کسان یو پلټون چې دوی ورته وایي دا په ریل ګاډي کې ځي. بیا دوی په ریل ګاډي کې خپل کانټین لري، دغه کانټین نه دوی په پیسو فوجیان هر شی اخلي. حتی د ټریننګ په وخت کې فوجیان چې خرما او دا شیان اخلي دا هم له خپلو پیسو نه اخلي. دوی کور ته ډېره ناچیزه تنخواه وړي. د دوی د سنتو له بلیټونو نه نیولې تر صابون دا هر شی دوی په هر ځای کې تاسو پوښتنه وکئ دوی دوکانونه د فوج په چاونیو کې دننه لري. بیا دغه فوجیانو ته دوی چای هم په همدې کې ورکوي، پیسې ترې اخیستل کیږي، بسکټ که اخلي هم پیسې ترې اخیستل کیږي. حتی د کور د سامانه پورې په دغه فوجي چاونیو کې د دوی دپاره تاسو معلومات وکئ. زه چې تاسو ته کوم معلومات در کوم که دا دروغ بیا د ما ژبه پرې کوئ. زه تاسو ته کره معلومات در کوم، پاکستان فوج بغیر له تنخواه نه بل شی نه لري. دغه تنخواه دوی پر سفرونو کې هم هغه څه اخلي، دوی پسې یو موټر وي یا په ټرین کې یو کانټین وي. دا فوجان دی حتی د ټریننګ په وخت کې د ټریننګ په وخت کې دوی دا پیسې دغه شای چې اخلي دا په پیسو اخلي، دا فوجان په پیسو اخلي. چې کله دوی کور ته په چوټۍ باندې ځي تر څو رښتیا دوی چې له یو ځای نه بل ځای ته رخصتېږي له یو بیس نه یا له یو هغه نه تر اوسه دوی د کانټین دغه د خوراک فروشي پیسې نه وي قرض نه خلاص کړي، دوی تبدیلی هم نه کیږي. دا به خلاصوي بیا به له دې نه بل چېرته تبدیلي کړي. نو دغه اصول مقررات د یو هېواد په اړه چې غږېږي معلومات ترلاسه کوئ. دوی په ټرینونو کې که په بسونو کې په هر شي کې سفر کوي، دا سفر د دوی د پیسو ده، د فوج له جیب نه ده. دوی څه شته خوشحال دي. اوس به راځي خلک به سوال کوي چې ښه دوی دا تنخواه خپله ټوله په دې ورکوي. ګوره د پاکستان د فوج په قانون کې چې کله ته په فوج کې داخل شو د تا یو رقم تنخواه ده، چې 2 کاله دې تېر سو بیا د بل رقم تنخواه ده، چې 4 کاله دې تېر سو بیا د بل رقم تنخواه ده. 2 کاله بعد 13 میاشتې بعد د دوی د تنخواه لیول پورته کیږي. بیا دوی چې کله ریټایر کیږي د یو ریټایر فوجي تنخواه به اوس یا 1 لک یا به 80,000 بیا دا نیمه تنخواه دوی ته په کور ورکړي. دغه نیمه تنخواه ته دا د نه سړي زامن خوشحاله دي چې دا ماته په کور راکړي. دوی چې حالات جنګ وي رخصتي نه لري په کلونو باندې. پاکستان په فوج کې ده که په پولیس کې ده که په هر دوی صرف خرچه تنخواه ورکوي. نور تاسو وګورئ د پاکستان په ټولو ښارونو کې فوجي وردۍ، بوټونه، سامانونه، کمربندونه دا هر شی خرڅیږي. ولې خرڅیږي؟ دا دوی په خپلو پیسو اخلي، دا په خپلو پیسو اخیستل کیږي ورکه. نو د دوی مرګ ژوبله بله مهمه خبره دا درته وکم چې د دغه بریدونو تر څنګ پاکستان له لوی اقتصادي بحران سره مخ ده. یعنی دوی تر اوسه پورې تنخواهګانې نه د فوز ورکړي، نه د پولیسو ورکړي، نه د اف بی آی د هیڅ ادارې نه دي ورکول سوي. دوی د پیسو له پاړسوب سره مخ دي. د ډالرو په مقابل کې پاکستانی پیسې خپل باور له لاسه ورکړی، خپل حیثیت له لاسه ورکړی. ځینې مرګونه دي چې هغه په پاکستان کې پاکستان فوج په خپله کوي، ځینې مرګونه دي چې پاکستان پټوي، د پټولو کوشش کیږي اما پټیږي نه. یوازینی علت د پاکستان د بربادۍ پوهیږئ تاسو څه شی ده؟ هغه د انټرنیټ د موبایل د غټو موبایلونو زیات رایج کېدل. پاکستان مخکې هم دغه ظلمونه وحشتونه کوه اما رسنیز کېدل نه، دوی پټول. اوس بلوڅان دي دوی د مرګ ژوبلې تعداد پټوي. بلوڅانو ویډیو پسې نشر کړله، غړپ یې تیجیک که وروره اوس دوی نسي پټولی.
همداسې د تیرې ادارې د امریکانو په وخت کې امریکانو چې خپل تلفات پټول هلته طالبانو ته ویډیو کول هغه به یې نشر کړله. نو دغه شیونه دي چې تاسو که نور نشئ کولی خولې مو زه غواړم د پاکستان یو فوجي تازه ویډیو راغلی دا به دا اورېدلي وروره او په هغې کې البته ټول هغه د وحشتونو او دهشتونو چې 12 کسان ما ووژلو د پاکستان په امر باندې یعنې دغسې وحشتونه یې کړي څومره بېګناه خلک یې وژلي که نه. زه فهیم صاحب یو بل شي ته هم درته اشاره کوم دا د نړۍ سوپر پاور اول نمبر پاوچ څه ده پوهېږي چې دوی د تیلو غلام کوي د موټرونو نظامي موټرونو دا هم د پاکستان په اقتصاد باندې په امنیتي حالات باندې لوی تاوان کوي. فرض مثال پاکستان یو نظامی عملیاتو دپاره 1 میلیون لیتر تیل بودیجه تصویب کړي دا 1 میلیون لیتر تیل تر څو د عملیاتو ساحې ته رسیږي پوهېږي دنه 1 لک لیتره جوړیږي دا نور په دې لارو کې غلا کیږي او خرڅیږي. حتی دوی خپل ځینې شیان چې د حکومت لخوا ورکول کیږي هغه هم تور بازار ته وړاندې کیږي. یو جي کې مرمۍ 10,000 دانې استعمال سوي دي دوی 1 لک لیکي دا 90,000 مرمۍ دوی خرڅوي. دا هم د پاکستان د حکومت دپاره یو لوی سردرد ده چې د فوز کې دننه د اداري فساد مخه دوی نشي نیولی پر غنیزو چارو کې نشي نیولی له خلکو سره په مرستو کې نشي نیولی. نو یو لوی فساد اوس ځکه ډېر سوی د فساد پکې او د فوز نه تېښته چې دوی له اقتصادي بحران سره مخ دي. اقتصادي بحران هغه څه ده چې د دوی له هر حساب نه دا جګړه چې ده دا په خپله یو ناورین رامنځته کوي. اوس دوی له دې لړۍ سره مخ دي. هغه څوک چې 40 کاله مخکې د پاکستان فوج ته زړه ډاک و هغه هم نن زړه ته شوي. نو دا لړۍ به دومره خطرناکه چې تاسو صرف دغه روزې ته انتظار وکئ چې دغه اختر سي له خیره سره بیا نو تاسو وګورئ خالي سایل کوي. مونږ خو ډېر زه فهیم صاحب دومره پې خفه کېږم چې یعنې دا نن هم روژه ماتې کې ما یې لا 8 پیرکي وخوړل یعنې اشتیا مې مکمل بنده وه. یو غوری به مې وریځې خوړلي یو جاک شربت یعنې دومره مې اشتیا بنده وه. جنرال صاحب دا خو باید چې د معدې ډاکټر ته ځان ورسوي بیخي یعنې دا ټول غم نه کېږي که نه یعنې دومره د یو مسلمان چې په یو ګاونډي دومره چرت خرابېږي ته فکر وکړه داسې یو 8 دانې سیخان کباب دا مې هم لکه چې وخوړه فکر مې نو یو کاسه چکني یعنې بیخي مې اشتیا خرابه ده. هغه علت څه شی رسېږي لکه په دوی مې زړه درد کوي بیخي بیا تقریبا داسې نیم ساعت مخکې یو غوری وریځې نورې مو خوړلې یعنې دا ټول له درده کېږي. وروره تاسو څه خبر یې د ما له زړه نه همدغسې ټول افغانان لکه بیخي دا ټول همداسې دردمند دي. یو زه نه یم زه پوهېږم جنرال صاحب ما نن چې دوی 6 دانې دغه خوړي دي ته څه ورته هغه بولاني ورته کې څه ورته او 10 دانې سیخان او شینوارې کړی نو بیخي ډېر روغتیا هم سخت خفه یو. الله د رحم وکړه. جنرال صاحب په کار خو دا د کوزي پښتونخوا چې څومره دیني علما دي دا ټول باید یوه بیړنۍ غونډه رامنځته کړو. همدغه یو وخت دی یو غوڅه پرېکړه باید وکړه. تیار سنګر ګرم دی خالي د دوی ټول شموله یوې خلاصې منظمې او زړورې باجرتې فتوا ته فهیم صاحب چا چې ډاز نه یې کړی چا چې وروره په تظاهراتو باندې عادت یې په هغوی په قرآن کوي کې داسې ډوډۍ خواره دي پوه شولې دا د اسلام اتلان د خدای ورته ډېر کې بس دا شرمشر والا نه دي. دوی نه بنګالیان ډېر ښه دي هم له پاکستان نه بیل سو هم یې له هغه ښځې نه ځان خلاص کړل پوه شوې. جنازو ته یې پرېږدی جنرال صاحب او توبتو ته یې پرېږدی دوی راجیک سي هله چې سبا موږ بغاوت کوو باسې 3 مې سي ایسته سړي اوبه پرې راولوېږي. دا منیر شاکر پېژندلي وو ما څه درته ویل راتلونکي کلونو کې به رمونې دومره ډېر سي ځکه دغه 8 لکه کسان یا د پی ټي ایم ټولو ته یې طلاق ورکړه. دا په کور کې د غنم بوزېږي. جنرال صاحب د تراکیان روغتیا هم ولا چې دا یې غټ کمال ورسره کړی دی او ډېر په یو هغه ویډیو وختي مجبور لاله ما وکتل د خندانه ورته. هدف دا د جنرال صاحب چې دغه معامله نور هم ګرمېده په کار ده او دې افغانانو باندې موږ غږ کوو چې قرآن روی ته وګورئ خپل منځي اختلاف پرېږدي راشي دا غږ بدرګه کړئ ودرګئ. همدې وختونو کې به ستاسو هغه ننګ معلومیږي چې تاسو وایئ چې افغانستان زموږ مور ده. نو د مور خو 10 زامن یې او 10 واړه مختلف افکار لري خو په ټوله کې دشمن ته بیا یوي. دا خو منو که نه دا خو به راسره منئ
نو راځي ملګرو چې دا لس واره ټول لکه یو موټی د دې ظالم او د دې وحشي نوای ولو کاغه ډیر ظالم او جابر وي 3 ورځې وروسته بیا نور سره غزاوه دومره خو پرېږدئ چې جنازه قب دغه کلچر نور ورک کړي دا دین نه ده هر څوک ګوره امریکان یا دا دومره وخت کې د جهاد چې په مخامخ ته په سنگر کې ولاړ وي د اسلام مجاهد وي د اسلام له ټولو اصولو نه دفاع کوي ځان د اسلام په خاطر قربانۍ خو چې کله د دښمن مړ که نور که غرض نه ورسره لري د مړي توهین یې نشي کوی چک یې نشي پسې وهلی د افغانستان د اسلامي امارت مخالفت تر ننه پورې دې سړي نه ده کړی بلکې صفتونه یې کړي ډېر رزیل شیطان رسنۍ ورته راغللې چې دی دې ته مجبوره کړي چې اسلامي امارت وټکوي یا د ده په خلاف خبره وکړي د ترې نه پرهیز وکړو تر اخره پورې ځینې توصیې هم درلودلې او ننګه یې کړې ده د پیغور په شکل اسلامي امارت پاکستان ته وړاندې کړی چې وشرمېږه ته یو اټومي قوت یې ورسه وګوره امارت اسلامي څه کوي نو وخت چې یو سړی د تا په خلاف نه وي د تا د نظام په خلاف نه وي دغه شینواری خبیث د امیرالمؤمنین په اړه باندې تېنه پوښتنه کوي وایي ما نه له نږدې لیدلی ده او نه زه د هغه په هکله کوم ګستاخي کولی شم نه د هغه په هکله نظر درکوم په هر شي باندې ورغلی ده ګوره زموږ د تاسو د نظام په مشرتابه او په نظام او په وزیرانو باندې تر اوسه پورې اوف قدره نه ده کړی بالکل دا ویډیو موږ وکتله دا ویډیو موږ وکتله بالکل حقیقت دی دغه ګوره موږ سره په افغانستان کې هندوان ژوند کوي موږ سره شیعګان ژوند کوي موږ سره مختلفې فرقې والا ژوند کوي نو موږ من حیث یو نظام باید دوی سره برخورد وکړو که من حیث یو داسې څوک چې هېڅ مسؤلیت نه لري او آیا موږ تر خپل نظام تر خپل علماو تر خپل شیوخو ډیر پوهیږو زه همیش وایم چې دغه فتواګانې چې مرجع نه یې معلوم دغسې یو قصه راسي د فتوا مرجع باید معلوم اوس زه څوک یم چې زه چاته شهید ووایم چاته یې ونه وایم زه څوک یم چې چاته ووایم چې ته دوزخي آخر خاتمې مستوري دي ګوره هیڅ چاته معلومات نه کېږي چې ما به آخره خاتمه څه شی وي نو فلهذا زه تاسو ته درخواست کوم زه تاسو ته نه ځان هوښیار نه بولم زه دومره وایم چې لږ صبر کوئ لږ یې سړه خورئ ماین چودلی نه و تاسو یې اله رب دې مردار کې اله لاړه د ډک روغ سړی و خالي پښه یې لږه ماته وه ځکه بم دومره قوي نه و کولې نه مجازات کوي حال شفاخاني کې همدغه فوجانو د زهر ستن ورکړله یا یې خپک زنده یې کارځي جنرال صاحب ما ویل دغه کسان چې د خپل ځان نه فتواګانې ورکوي دا خو ستره ډېره عظیمه ګناه ده دا ولې نه مجازات کوي ورو ښکاره دي حتی ډیرو داسې پوسټونه کړي چې یو دیني عالم ته د مردار لقب ورکړی زه تا په جرمني کې څنګه مجازات کومه د تا د خدای بیخ شین کي افغانستان کې دی او هغلته د فتواګانې ورکوي د مسلمانانو کافر جوړوي هغه همدغه خلانه ګټه پورته کوي ځان ښه نږدې درته معرفي کوي او دغسې یو کار وکړي وروره خوله خو دې نه ماتېږي خاموشه سه رسنیو ته دا درد مه راباسه بس په خپله د لاړ سه په تهجد وکړه ښېرا ورپسې وکړه وس هغه مولانا صاحب چې اما ته خدای د جهنم جای که هغه ته ما یو اختار ورکړه دا ویډیو جنرال صاحب بیا ټویټر کې شیر کړې وه بیخي پسې ورک کړی دی سر یې د رقم نه لګي جنرال تسلیم شوی دی اوس د جمعې په ورځ توبه وباسه کنې قسم مې دې په خدای چې همغه تور جهنم ته دې ونه لېږم ستا خبره مني جنرال صاحب څپلې دي مني ورور بېشکه جنرال صاحب کمره دې خلاص کړه جنرال صاحب کمره خلاصه کړه انټرنیټ مې ډېر سخت ضعیفه ده جنرال صاحب ګوره بیا ځي تښتي پرېږده دغه ورور صاحب راویسته زه به ډېر مشکلات ول نه زه د تېښتې سړی نه یم وروره والله جنرال صاحب څو پېرې مې دې مجبور شو چې دا جنرال صاحب موږ کوه بس هغه ورځ ته نه بس ډېره مننه چې